بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نن درس کی مختصر خلاصہ دی کتاب سور سره آشنا شي. غالبا متون چې دي کتابونه هغه 5 اجزاء ته تقسیم وي. اول خطبه، دویم دیباجه، درم مقدمه، څلورم مقاله او پنځم خاتمه. زين تراجي خبره خطبه، دیباجه، مقدمه، مقاله او خاتمه. خدلتا کتاب تلخیص المفتاح 4 اجزاء لري. تلخیص المفتاح څو اجزاء لري؟ 4 اجزاء لري. خپل مصنف په تلخیص کې هم ویلي دی او د دې تلخیص شرح د الايضاح مخکې تعارفیه کې موږ ویلو چې د تلخیص المفتاح شرح څه ده؟ الايضاح. هغه هم دې قزویني شیخ لیکلی ده. هغه کې دا ویلي دي چې بعض خلک خطا کیږي چې خاتمه مستقل جز ګڼي د کتاب. په دې کتاب کې خاتمه شته اخره کې، خو هغه خاتمه د کتاب نه ده بلکې هغه خاتمه د فن ثالث ده. هغه خاتمه د چا ده؟ فن ثالث ده. نو هغه په مقاله کې داخله ده. لکه اوس د دې اجزاو تشریح کوو ان شاء الله. موږ ویل چې غالبا متون په 5 اجزاو مشتمل وي، خو کتاب تلخیص المفتاح 100 اجزا لري، 4 اجزا لري. خطبه پکې شته، دیباجه پکې شته، مقدمه او مقاله. خطبه مشتمله ده په امور 300 باندې. خطبه مشتمله ده په امور 300 باندې چې هغې ته تسمیه، حمد، صلات، سلام وایي. دا د بسم الله نه شروع ده تر اما بعدو پوری. خطبه د کوم ځای نه شروع ده؟ بسم الله نه واله تر اما بعدو پوری. دویم نمبر دیباجه ده. دیباجه به د اما بعدو نه واخله تر مقدمتون پوری. تر کوم ځای پوری؟ مقدمتون پوری. دا به وروسته راشي. او به مقدمه شروع ده د اما بعدون تر الفن الاول پوری. الفن الاول پوری. او سلورم جز المقاله ده د فن اولنا تر اخره پوری. د فن اولنا تر اخره علم بديع به ختم شي. پوه شئ په دې باندې څه شي تر اخر پوری. مقاله د فن اولنا شروع ده تر اخر پوری. هر چې خاتمه ده نو بعضې خلک خطا کېږي چې دا خاتمه د کتاب ده. په دې کتاب کې خاتمه را روانه ده. هغوی وایي چې دا خاتمه د کتاب ده، حالا کې هغه خاتمه مصنف په خپله په الايضاح کې فرمایلی دي چې خاتمه د فن ثالث ده، نه د کل کتاب. خاتمه د چا ده؟ د فن ثالث ده، نه د کل کتاب. انشاءالله دې پورې پوه شوي تاسو. دې نه پس من دا ذکر کوو دویمه خبره په نن درس کې، لما صدر الكتاب بالخطبه. لما صدر الكتاب بالمصنف صاحب دا خپل کتاب په خطبه باندې ولی مصدر ک؟ دا آسان تعبیر دی. ګران تعبیر دا دی چې دلته خلک سوال او جواب کوي. سوال دا دی، سوال کلی کوي او یادوي. سوال دا دی چې تلخیص المفتاح خو ماخوذ دی د مفتاح العلوم د سکاکی د جزء ثالث نه، او هغه نو مگر په فن د بلاغت کیو.
نو گویا کی تلخیص المفتاح به هم په فند بلاغت کی وی نو په کار دا چې مصنف شروع کړی وي په مقصود کې چې هغه فند بلاغت دی اول چې خطبه ده دا غیر مقصود ده د دې خو د بلاغت د علم سره څه کار نشته دی وایي سوال دا دی چې تلخیص المفتاح ماخوذ ده د مفتاح العلوم د سکاکی د جزء ثالث نه او جزء ثالث نو مگر په فند بلاغت کې موږ ویلي فند بلاغت او توابع داغي نو معلومه شو چې دا تلخیص المفتاح به هم په فند بلاغت کې او فند بلاغت مقصود ده په کاردار چې مصنف په مقصود کې شروع کړی وي شروع د مصنف په خطبه کې دا شروع بما لا یعنی ده او د وجت مصنفینو د شان سره دا نه خایي چې لا یعنی کې شروع کی وګوره د دې مقصد دا نه دی یو تفصیل زو کې مدالی په امام د سیاق کې چې ډېر کړه ته دا سوال خلک کوي نو ذهن کې دا راځي چې دا بسم الله او حمد صلات غني غیر مقصودی شی دی او وجت عبادت دی د الله نه دی بسم الله حمد او صلات مرد بل حاضری که په نسبت سره الله تواخل کو دا وجت عبادت دی فکر دار چې هر وخت سره دا وږي خو که په نسبت د مقصود د مصنف واغلی نو بیا غیر مقصود دی مقصود د مصنف خو فند څو بلاغت تاسو پوه شئ یعنی چې بیا د بیره نه چې موږ د خلینا بیا د بیره نه چې بسم الله محمد او صلوات سلام ته ولې غیر مقصود سره وي هغه مقصودی شی دی ولیکن دومره دا چې په نسبت د مقصود د متکلم سره غیر مقصود دی نو د دې خبرې جواب تاسو د شری جامع معرب نه کولای شئ د دې واته لس وجې دي پورا تفصیل کوي ګوري تاسو د هدایت النحو شرح الهامیه په عربی کې چې ولې د مصنفین هم بسم الله وحمد او صلات راوړي نو لس وجه موږ څه کوو چې په سړی ځان خرابوي صحیح دوه وجې دي یو وجه نقلی ده او بل وجه عقلی ده یو وجه یعنی یو دلیل نقلی ده او بل دلیل عقلی ده نقلی بر مخ کې کو هغه نقلی موږ شری جامع کې ویل دي اقتداء بالکتاب عملا بالحديث وایي تاسو قرآن کې اول بسم الله والحمد لله ده او دارنګي حدیث کې راغلي كل امر ذي بال لم يبدا فيه ببسم الله فهو اقطع او دارنګي كل امر ذي بال لم يبدا فيه بحمد الله فهو اقطع دري صيغه دي اقطع جزم ده اقصر ده مطلب داش په دا حدیث اگر که متکلم فيه دي وکثرت د طرق دلالت کوي چې دا د حسن درجه نه ښکته نه دي په دې وجه باندې موږ څه کوو بسم الله او الحمد لله باندې شروع کوو او دارنګ درېمه وجه اقتداء بكتب السلف سلف صالحین چې بکله خطونه لیکل کتابونه به لیکل نو بسم الله وحمد به پاوله کې څه کوو په دې خبره پوه شئ ان شاء الله دویم سبب د تصدیر د کتاب د مصنف په خطبه سره یعنی په بسم الله وحمد او صلات سلام سره هغه عقلی وجه ده عقلی وجه غدا ده چې تصنیف د کتاب دا فیضان ده من جانب الله تصنیف د کتاب د الله د طرفه یو نعمت ده او دا نعمت سړی ته نه حاصلېږي مگر په وسیله د عبادت سره او وجت عبادت د الله توحید ده نو په دې وجه باندې مصنف بسم الله راوړی دا الحمدلله راوړی دا چې څنګه د دغه نعمت شکریا ادا شي هو بشي تاسو ان شاء الله کدا خو بل بسم الله الحمدلله لپاره صحیح شي عقلی وجه خو د صلات لپاره نه صحیح دلته صلات هم ذکر ده نو په دې کې د عقلی وجه مصنفین دا فرمایي چې الله رب العالمین د عرش د پاسه دی او موږ اسفل السافلین وخته یو د مخلوق او د خالق په مابین کې واسطه نه ده مگر محمد رسول الله دی نو داغه په واسطه باندې په موږ باندې د نعمتونو شوي دي د توحید او د ایمان نعمت لہذا موږ لپاره پکار دي چې دا شکریا مده من لم يشكر الناس لم يشكر الله نو په دې وجه باندې موږ درود ویو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې هم تاسو په پوښتنه په خبره دا وجه آسان دي تاسو ویل ان شاء الله نو دا دوه خبرې شي درېمه خبره اوس بسم الله ترازو بسم الله د دې دوه تحقیق دي یو د دې تحقیقي سوري دی سوري یعنی دې ته تحقیقي مادي وته ویل شي چې د هر لفظ به د تشریح وکړي
او دویم تحقیق ترکیبی دی. دام تقریبا موږ شرع جامع کې دواړه خبرې کړې دي، تحقیق صوری او صیغی. لګي لګي خبرې به زیاتې وي، هغه تاسو نوٹ کړئ ان شاء الله. نو بسم الله کې دا با حرف جر دی، با څه شی دی؟ حرف جر دی. د با خپل 12 معنی دي، دلته په درې معنو سره استعمالېدل شي. با للاستعانة دا مشهوره ده. درم با للمصاحبة والإلصاق دا یو شی دی. او درم با د تبرک د پر راځي. دا درې وړه معنی دلته صحیح دي. لفظ د اسم د دې ښه تحقیق په نحو کې کیږي. اختلاف دی په مابین نحوینو د کوفینو او د بصرینو کې. کوفین وایي چې دا مثال واوی دی په اصل کې وسمن، په اصل کې وسمن په معنا د علامې سره، او اسم ته اسم ځکه وایي چې دا هم په خپل مدلول باندې علامه وي. اسم ته ځکه جوړ شو چې او قاعده د وجوه او وشاح سره په حمزه بدل شوی دی. یو ته دا قاعده متوجه ده. موږ ویلي په صرف کتاب دا قاعده ویلي دا چې وای مضمومه یا مکسوره په اول کلمه کې واقع شي بدلیږي په څه باندې؟ په حمزه سره. نو دلته اسم نو اسم ته جوړ شي. یا څوک دا وایي چې وو خلاف القياس په حمزه بدل شوی، خلاف هیڅ قانوني نشته دی په حمزه بدل شوی. دویم د بصرینو مسلک دی، هغه وایي سمون دا په اصل کې څه شی دی؟ سمون دی، یعنی ناقص واوی دی په معنا د ارتفاع سره او چتوالی سره. اسم ته اسم ځکه وایي چې دا هم په خپل اخوانو باندې مرتفع دی، یعنی په فعل او حرف باندې. د ارتفاع وجه دا ده چې د دو اسمونو نه کلام مفید جوړیږي او د دو فعلونو یا حرفونو نه جوړیږي. اسم ته ځکه جوړ شوی دی چې وو خلاف القياس حذف شو، کلمه پاتې شو په غیر قدر صالح. قدر صالح خدري حروف دي، نو چې وو تی کټ شو نو 2 حروف پاتې شو، نو د وو په عوض کې مپاوله کې څه راوړل؟ حمزه راوړل. نو اسم ته جوړ شو. نو نوې خبره هغه دا ده که په نزد کوفین شي نو اسم په وزن د اعلن دی، ځکه فا کلمه ورزيدلې ده. اسم په وزن د اعلن مش ناسي وو چې ساقط شي فا ساقط شو کنه، او دا په عوض کې څه راوړل؟ حمزه راوړل. حمزه زائده ده نو اعلن شي. او که په نزد بصرین شي هغه سیمون وای نو لام کلمه ورزيدله او حمزه په اوله کې زیاته شو، نو هغه وایي چې دا اسم په وزن د افعل نه شي دی. افعل دا څنګه خبره رسول کتاب تاسو ته دومره مشکل نه لري. اعلن او افعل. حمزه وصلیه ولې ورزيدلې؟ دا قانون په حمزه وصلیه کې خدا دی چې کله په ابتدا کې واقع شي نو تلفظا هم باقی وي او کتابتا هم باقی وي. لکه هم دا اسم چې ابتدا کې موږ حمزه په خلی باندې هم یو لیکو به هم، او که چرته په درج کې واقع شي نو ساقطيږي تلفظا نه کتابتا. ساقطيږي تلفظا په لفظ کې به نه وي. اقرا باسم ربك الذي باسم دلته په لفظ کې نه وي، ولې کتاب کې شته نشته شته. دلته سوال دا چې دلته خو په درج کې واقع ده نو ټیک ده چې تلفظا ساقطه ده، خدا کتابتا ولې ساقطه ده؟ کار خدا وجه دلته لیکل وي. نو دا غي جواب دا ده چې د وجه د کثرت نه تخفیف کړی شوی دی. د وجه د کثرت د بسم الله نه څه کړی شوی دی؟ تخفیف کړی شوی دی. خبره قرآن نه دی، ورکه خبره تاسو باندې بوج کېدلې به ماته به بل طریقه آسان مدد لشم زم چې لک شانتي دا درجه کمیشي مضبوطه شي تاسو فنون تکړه شي. ها لفظ الله تاسو معنا کړی و علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال. دا نوم دی د هغه ذات چې واجب الوجود دی او جمع کون کې د ټولو صفات د کمال لره. دا یو معنا ده او دا په منطق کې جزئی حقيقي دی، یعنی د دې فرد یو دی او امکان نه لري چې بل شي. دویم قول د بعضي حکماو دا دی چې د لفظ د الله مفهوم کلی دی. د لفظ د الله مفهوم کلی دی خو منحصر فی فردین دی. منحصر مفهوم کلی دی خو په خارج کې صرف یو موجود دی. لکه موږ تاسو یو
شمس د پاره مفهوم کلی دی خو لیکن خارج کې دا یو نور دی بل نور لا پیدا شوی نه دی نور ستورو کې به خو په شمسي نظام کې صرف هم دا یو ستوری مفهوم کلی دی هو اسم لذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال خدا منحصر دی په یو فرد کې یعنی خارج کې صرف الله شته بل څوک سره نشته دی په دې قول باندې تفتازادي چې په متول کې رد کړی دی چې کچرته د الله رب العالمین مفهوم کلی شي والعیاذ بالله نو بیا به کلمه د توحید مفیده د توحید نشي کلمه د توحید با افاده د توحید ونکړي نو کلمه د توحید خو افاده د توحید کوي نو لهدا مفهوم کلی کې درې سری باطل دي دلته راځي خبر لا اله الا الله ستاره کوي مولانا توحید په دې سره سره واحد ګرځي کنه ګرځي کته چرته وی چې لا اله نشته معبود نفي د اله دی وکړه به الا الله او لفظ د الله د مفهوم کلی ک مفهوم کلی خو دې ته چې مقول علی کثیرین اسی دا کنه د دې په مفهوم کې کثرت وي نو بیا بیرته د استثناء څه مطلب شي چې یو ځل نفي وکړل او بیا بیرته څه کوي استثناء کې چې الا الله مگر اله شته چې مفهوم کلی دی نفس تکثر او تعدد پکې شته کېږي شي والعیاذ بالله نو لهدا دا خبره خوري کړی دا چې لفظ الله مفهوم کلی نه لري بلکې دا جزئی حقيقي دی او امکان نشته چې بل وشي جزئی حقيقي شخص واحد دی دا صحیح خبره ده کچرته مفهوم کلی شي نو تعدد به پکې راشي او دا منافی دی د توحید سره الرحمن الرحیم بحد مهربانا می شرحم کون کې دا ویل دي رحمان رحیم دا صيغه د مبالغه دي ماخوذ دي د رحمتنا متکلمین د دې په لغت کې معنا کوي رحمت څه ته وایي رقه القلب ته وایي څه ته وایي نو دا معنا حقیقتا الله لره نه مني بلکې په دې چې اثر مرتب کیږي چې هغه فیضان د خیر د بندگانو ته هغه تیافي وی الله لره رحمت نشته بلکې اثر د رحمت شته ولک رحمت امنو نو بیا الله لره زړه ثابت شي والعیاذ بالله او زړه خو حادث وي نو الله به محل حوادث شي نو الله د قدیم نه بچي شي حادث شي دې خبرې دې ته مجبور کړل دي لہذا دوی دا کار کړل انت موږ جواب کړو شرح جامع کې چې ګوره دا متکلمین په ټول اسماء او صفاتو کې چې ممکن دي ځکه اکثر خو نه مني ګوري اشاعره چې دي دا او صفات مني ماتوریدی اته صفات مني باقي ادماج کوي ادخال کوي یو په بل کې څه کوي نه باسي دي وو اتو کې هم خطا دي وجدا دا چې دوی د صفات د خالق قیاس په مخلوق کوي د مخلوق رحمت معنا دا د رقه القلب او د خالق د رحمت حقیقت خو الله تعالی معلوم دي ليس كمثله شيء ځان جواب متکلمین تدا کو چې الله رب العالمین لرا رحمت حقیقتا ثابت دی هغه ځان له ثابت کړی دی او دا ته چې کوم اعتراض کې دا خو ته اعتراض د میدان د لغت نه کې او الله لرا رحمت چې ثابت دی هغه شرعي رحمت دی هغه رحمت دی شرعي رحمت دی نو لغوي رحمت اعتراض په شرعي رحمت باندې نشي کېدلی د دې مثال به درکم مثلا صلات په لغت کې څه ته وایي دعا ته وایي او شرع کې څه ته وایي عبارت د افعال مخصوصه ورکان مخصوصه او په اوقات مخصوصه راشه دا کنه پنځه وخت مونږ د هر وخت بل تفصیل لې نو یو سړی به وایي چې زه چې د لک شانتي دعا کوم ځکه پاکي مصلات عمل نه غنو دعا به وکم یو 15 منټه مونږ بس ما شي ادا بشي نو البته ته اعتراض ولې نه کې یو سړی د مانځه په ځای دعا وکړي نو په کار دار اسلام په نسبت باندې دامن وشي حرام کې تم دې تمون نه فالته ته جواب کې چې نه یو صلات شرعي دی او بل صلات لغوي دی نو دته یو کنه چې یو رحمت شرعي دی او بل رحمت لغوي دی یا لا شمو تجلو تا یا چې کوم دی نور خلقم د معنا کړي صلات په لغت کې تحریک الصلوین ته وایي څه ته وایي د صوفیان چې چشتیان د داس د غډا ته ولې عبادت وایي ځکه چې صلات کې یو معنا د تحریک الصلوین ده ورسته حساب ځول صلات یو معنا څه ده ورسته حساب ځول دا غو په علم باندې نو سره شل لغوي معنا د صلات چې تحریک الصلوین شنو یو سړی به غډا به وکي بده به وي چې اقیم الصلاه باندې عمل وکنو نو انت څنګه په تاسو باندې کې دې متکلم ته مونږ یو په کار دار چې ته اعتراض وکړلتا چې ورورا تحریک الصلوین چې چا کوم دی وشنو حالان کله ته چې یو صلات شرعي دی او بل صلات لغوي دی نو دلته هم دا چې یو رحمت لغوي دی او بل رحمت شرعي دی رحمت شرعي صفت د الله دی بلکې رب العالمین خو زما چې دا رحمت ځان په سم تعرش لیکلي دي چې سبقت رحمتي غضبي
او كتب ربكم على نفسه الرحمه نمره کلک سوره انعام کې ویلي دي او سوره رحمان مستقله موضوع پر علی غلی په دې باندې څنګه تنفي کې چې الله له رحمت نشته الله له رحمت په حقيقي معنا باندې نشته او موږ تصور هم نشو کولای نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي که شرط د الله د رحمت حقیقت کافر ته پته ولګي نو هغه به هم د جنت امید وساتي او مؤمن که خبر شي د الله د رحمت نه موږ بپریدي وای بچاسم الله رحمان دی بس بسې من زه دا چې یو چې رحمت الله ته په حقيقي معنا ثابت دی خبره وګړي ګرانه الرحمن الرحیم دا صيغه د مبالغه دي په دې باندې یو بل اشکال بعض خلکو کړی دی دا غي دفه به موکو هغه دا دی چې مبالغه خو دې ته وایي اثبات د وصف موصوف لرا اثبات د وصف موصوف لرا چې زائد وي د نفس الامر نه چې زائد وي د نفس الله دې وکړي په دې خبره تاسو پوه شئ دا په بدیع کې روانه ده علم بدیع ته چې الله ورسولو دلته روان مبالغه څه ته وایي اثبات د یو وصف موصوف لره چې زائد وي د نفس الامر نه مثلا یو طالب العلم دې درجه ته راغی بس چې لګي ناشنا خبره وکړي تاسو ځان نشئ یره دې ناشنا لیکو یره خلک کوئی سم کافر مولا ولسی فلسفه ده مسلمان نه کافر کی خبر پوهیږي مبالغه څه ته وایي چې زیادت په وصف کې چې د نفس الامر نه خلاف یعنی نفس الامر کې هغه صفت پکې نه خو زیات کی څو پوهه مبالغه موږ یو ته یو سره دروغ نه وي دروغ نه دروغ او مبالغه کې فرق دی چې د دروغ لپاره منشأ نه وي او د مبالغه لپاره منشأ وي ولیکن د نفس الامر نه لږ شانتي زیات کی ورپس نو والعیاذ بالله دلته چې توی چې الرحمن الرحیم دا دواړه صيغې د مبالغه دي نو معنا دا ده چې الله د پاره په نفس الامر کې دومره رحمت نشته خو اسی مبالغه کړی ده سوال باندې څوک واشه د مبالغه معنا مو پیژندل ته چې دا وی چې الرحمن الرحیم صيغې د مبالغه دي نو معنا دا ده چې الله لرا صفت د رحمت دې په طریقه د مبالغه سره یعنی د نفس الامر نه ورله زائد ثابت دی نفس الامر کې دومره رحمان نه دی والعیاذ بالله نقل کفر نه باشه ستاسو د پوهې لپاره دا ویو صحیح شو ته څنګه وایې چې دا د مبالغه صيغې دي د مبالغه صيغې ته نو وګڼي ګناګاریږي مطلب یې دا دی جواب مبالغه دو قسمه ده یو مبالغه د علم بدیع ده او یو مبالغه د علم صرف ده یو مبالغه ده علم بدیع ده او بل مبالغه ده علم صرف کې مبالغه د صيغې سره تعلق لري د مبالغه خپل صيغې شته کنه وزن د فعلان دی وزن د فعیل دی وزن د فعال دی نو دلته چې موږ یو چې دا صيغې د مبالغه دي یعنی مبالغه صرفي مراد ده او ستاسو اعتراض د مبالغه د علم بدیع نه دی نو وان کوم ځای او ډب کوم ځای کې مطلب دا شي دلته موږ چې یو چې رحمان رحیم صيغې د مبالغه دي د کوم علم د علم صرف صيغې د مبالغه دي او دا ته چې د کوم علم نه بعد دغه کې دا اعتراض کې هغه د علم بدیع دی علم بدیع کې مبالغه دي ته وایي چې اثبات د وصف موصوف لره چې زائد وي د نفس الامر موږ هغه کې بحث نه کوو موږ د څه یو چې رحمان رحیم دا صيغې یعنی وزن د مبالغه دی وزن د مبالغه نور د الله رحمت ته څوک رسیدي نشي نو دا سوال هم څه شو دفع شو قدم التسميه الحمدلله باندې بسم الله مخکې کړل دا به ضروري او چې خبرې نخلاص شي ملان د کتاب ته کوش بسم الله په الحمدلله مخکې کړل حالان کې احادیث چې وارد دي نو په دواړو کې یو شان وارد دي مل كل امر زمار لم يبدا بسم الله کې هم راغلي دي او په الحمدلله کې هم راغلي دي نو ته شرجامي کې کوم څه ویلو یا به ویو چې ابتداء دوه قسمه ده یو حقيقي ده او بل اضافي ده انت راځي خبره نو حقيقي ابتداء په بسم الله شوی دا اضافي ابتداء په چا شوی دا الحمدلله دلته دا وجه یاد کړئ چې قدم التسميه لانه مشتمله باسم الذات ذکر بسم الله مشتمله ده په اسم ذات سره شغال نه دي او الحمد چې دا ور پسې کړ ځکه دا مشتمله ده په وصف باندې حمد خو صفت ده نو په دې وجه باندې ذات مقدمي په صفت باندې نو بسم الله ذکر مقدمه کړ په چا باندې الحمدلله باندې مدې کې به دومره خبرې کافي ان شاء الله وس الحمدلله تبارک ورسول ان شاء الله باذن الله ولچا ځین کې سوال اشکال تاسو ویل شي ذکر دا مشتمله ده په اسم ذات د الله او نه لفظ د الله دا اسم ذات د عالم ذاتی ده معنا مخکې وکړه فایده او الحمد چې دا وصف دی او ذات مقدم په چا باندې وصف باندې
دا ابتدایي ورځې دي لږ شانتي سړی داسې ناشنایي څه خو چوټیانې راغلي او ذهن کې دغه خو بیا هم زه وایم چې کوشش کوئ چې ځان ناپوهه مه پرېږدئ څومره چې ممکن خپلو ملګرو نه ځان پوهه وکوئ او بیا که نه سوالونه کوئ